دا غلطی مکوي تاسو کچره تاسو والدین صاحبان وی یا تاسو د هر قسم فیلډ سره تعلق ساتي نو دا غلطی نن سبا ډیره زیاته شروع شوه دا او غلطی دادا چې کله هم تاسو ماشومان بیماران شي یا تاسو په خپل بیماران شي یا تاسو هر څوک بیماران شي نو هغه تاسو اول ډاکټر ته نه بوزي بلکې تاسو هغه ته داسې میډیسن راواله چې کله پاغي میډیسن باندې هغه مخکې زل خشوي وي هغه د درد والا ټیبلیټ یا میډیسن وي یا د تبه والا ټیبلیټ یا میډیسن وي یا د جراثیمو والا ټیبلیټ او میډیسن وي او په جراثیمو کې تاسو دا غلطي هرگز مکوي کم ته چې انټي بایوټیک میډیسن ویل شي ځکه چې کله تاسو په خپل خوخه د ډاکټر د مشورې نه بغیر ورته میډیسن راواله یا تاسو په خپل فارمیسي والا ته ورشي هغه تاسو ته بغیر د ډاکټر د پرسکرپشن نه یا دغه شان نور ثبوت نه علاوه میډیسن درکې هغه ډاکټر نوي نو تاسو یې ترنه انټي بایوټیک یا دغه شان نور میډیسن ماخله ځکه ته ماخله چې کله تاسو په خپل ماشوم باندې د انټي بایوټیک شروع کی یا د دې سره سره تاسو نور میډیسن شروع کی او تاسو ته دا پته نوي لګیدلې چې په دې ماشوم یا په دې انسان کې څه مسله ده او کم جراثیم ورته راغلي دي نو دې ماشوم ته او دې انسان ته بیا مخ کې میډیسن بدلول غواړي او تاسو بیا اکثر په دې دوران کې دا خبره هم کوي چې مخ کې به داسې وخت وو چې یو انجکشن یا یو بوتل سر یا یو ټیبلیټ به انسان وخوړو هغه به ورسره ټیک ټاک شو او نن سبا داسې وخت چې ډاکټر ته ورشي ډیر زیات میډیسن درکې نو وجه دادا چې دا تاسو په خپل غلطی ده بلکې د ډاکټر صاحب غلطی نه ده او داسې تاسو غلطی ده چې کله هم تاسو ډاکټر ته درومې نو تاسو چې ډاکټر ته کله ورشي نو د ټولو نه اول تاسو دا خبره ورته خامخا او ضروری کوي چې زما ماشوم یا زه په خپل داسې اول بیمارو ما بیا زلاړلم داسې میډیسن مې راواغستل داسې میډیسن مې وخوړل داسې ورسره ټیک شوم او بیا زه دوباره بیمار شوم دغه شان او بیا زړه لاړم په خپل او په خپل مې دا میډیسن راواغستل او بیا مې وخوړل خو بیا ورسره ټیک نشو چې دا غلطي اکثر ته هر یو انسان کوي چې چاته پته نه وي نو زما مین مطلب او مقصد د دې ویډیو او د دې خبرو دادې چې تاسو کله هم هر قسم میډیسن استعمالوي کاغه انټي بایوټیک یعنی د جراثیمو خلاف یا دغه شان نور میډیسن وي نو هغه تاسو په خپل خوخه مې استعمالوي چې تاسو ته ډاکټر نوي لیکلي ځکه چې کله تاسو دا میډیسن استعمال کې نو د ټولو نه اول چې کم جراثیم تاسو په وجود کې وي لکه یو قسم جراثیم دي چې تاسو هغه ته ایموکسیل چې کم شربت تاسو ته په سکرین باندې لیدئ شي یا تاسو ته کیپسول لیدئ شي یا تاسو ته دا نور سيزونه چې کم لیدئ شي او دا تاسو په اول ځل باندې استعمال کې نو د ټولو نه اول دا میډیسن لاړ شي او هغه جراثیم ووژني د کم جراثیم د وجې نه چې تاسو په وجود کې په ماشومانو کې یا په نورو انسانانو کې خرابي راغلي ده او تاسو جسم ورسره ټیک شي کله تاسو دوباره دا میډیسن استعمال کې هغه تاسو په خپل خو راغستوي یا تاسو ته ډاکټر درکړي وي نو دویم ځل پسې تاسو ورسره نه خکېږي ځکه نه خکېږي چې کم جراثیم تاسو په وجود کې وي او تاسو کم دا ایموکسیسیلین شربت یا نور څه دا استعمال کی کم ته چې انټي بایوټیک ویل شي نو د ټولو نه اول پدې کې یو خبره را پیدا شي او خبره دادا چې کله دغه جراثیم چې تاسو په وجود کې دي نو دا جراثیم څه شي وکي د خو دغه میډیسن او دا دوايي پیجندلې وي چې کومه دوايي تاسو وجود ته تللی وي او په اول ځل دا جراثیم مړ کړی وي خو دوباره چې کله تاسو دا میډیسن په خپل خوخه استعمالوي یا ډیر زیات استعمالوي نو په دې دوران کې دی جراثیمو ته دوباره بیا دا پته ولګي چې دا میډیسن ماته مخکې راغلی او زه په دې وجه باندې ختم کړم او چې کله دا جراثیمو ته پته ولګي دا نو په دې دوران کې به تاسو خامخا ډاکټر ته صفا خبره کوي چې ما مخکې دغه شان میډیسن استعمال کړی دي ځکه چې په دې دوران کې تاسو دا خبره ورته ونه کې نو په دې دوران کې تاسو ته مغه شان د ټولو نه اول سټیپ چې کم دی کم ته چې فرست جنریشن انټي بایوټیک دا ایموکسیسیلین ویل شي نو دا اول تاسو ته درکوي کاغذ تاسو ماشوم یا تاسو نور وي خو چې تاسو اول میډیسن نوي استعمال کړي ځکه چې د ټولو نه اول بیا دغه کار کوي او تاسو د وجود او د جسم نه دا جراثیم ختموي خو کچري تاسو په خپل خوخه استعمال کړی وي یا تاسو ته ډاکټر درکړی وي نو په دې دوران کې دا جراثیم ته دا پته ولګي چې دا میډیسن ما ته راغلی دي نو په دې دوران کې بیا هغه نه ختميږي او ځکه نه ختميږي چې دا جراثیم اول په داسې شکل کې وي چې هغه ته پته نه وي خو په دویم ځل کې په داسې شکل جوړ کی چې دې جراثیم ته دا پته ولګيږي چې دا میډیسن ما ته راغلی دي کې وجلم نو په دې دوران کې دا جراثیم سو کې هغه مکمل ځان چینج کی او ځان داسې چینج کی چې کله دا
میډیسن ورته د جراثیمو ته راځي نو هغه په ګول شان فام کې راځي. لکه مثال کې طور پر زما په لاس باندې چې کومه دا ګړۍ ده دغه شان جراثیمو ته راځي او لکه دا څه شي وي جراثیمي. نو کله چې دغه جراثیمو ته دا دوايي داسې را روانوي نو دا زبردست طریقې سره په لاس باندې ولګېږي. وجې د دې نه چې د دې دوايي خو یو رنګ ورته ویلی شي کوم ته چې بیټا لیکټیز انزایم ویلی شي نو دا داسې ګول شکل کې راځي او دا جراثیم ختموي. خو کله چې دې جراثیمو ته پته ولګي چې دا ګول شکل کې مخکې راغلی او زه ختم کړی وم نو په دې دوران کې دا جراثیم څه شي وکړي هغه خو ګول شکل کې راغلی وي نو دا جراثیم ورته ځان مکمل چینج کی او کله چې ځان ورته چینج کی نو کومه دوايي چې را روانوي کوم ته چې اموکسیسیلین ویلی شي نو دا دوايي په بیا کار نه کوي ځکه چې جراثیمو ته پته لګېدلې ده. او په دې دوران کې اول د هغه انسان غلطي ده چې هغه دا خبره پټوي او ډاکټر صاحب ته نه کوي. دویمه غلطي دا ده چې کله تاسو دا میډیسن استعمال کړل او تاسو باندې کار نه کوي نو د هغې نه بعد بیا تاسو په خپله میډیسن نه چینج کوي بلکې تاسو ته به هغه ډاکټر میډیسن چینج کوي کم ډاکټر چې تاسو ته دا میډیسن اول درکړی دی. نو د دې وجې نه نن سبا څومره هم خلک چې دي ماشومان دي که غټ دي او همداسې پسې ورخیجه نو دا زر نه ټیک کېږي. وجې د دې نه چې یو خو ډاکټر ته صفا خبره نه کوي او کله چې ډاکټر ته صفا خبره وکړي نو په هر څه باندې پوه شي نو بیا ډاکټر تاسو هم دغه شان سټیپ بای سټیپ یو پوړۍ نه بلې پوړۍ طرف ته مخکې بوځي او ستاسو صحت په ورسره ټیک وي او تاسو ته به سم مسلې نه جوړیږي. نو دغه شان ښکلي معلومات د میډیکل او د میډیسن متعلق سره سره زموږ نه حاصلولو دپاره تاسو زموږ د پاڼې شریک جوړې دی شي او دا ویډیو تاسو د خپلو ملګرو سره انفارمیشن دپاره شیر کولی شي. الله حافظ.